بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلکسي باډي 2 یا هم سامسنګ ام درویش 5G د ریسټور څخه وروسته جیمیل کوډ ماتولو طریقه دا کوم چې انډراید 14 دی تاسو ته ښکاري ګوګل اکاونټ لري نه غواړو چې وخت پې ضایع کړو ګل کوئ راځو TSM ټول پرو چې دی دا خلاصو سامسنګ ته را انتخاب د ام درویش 5G دا انتخابو بیا پکې ام درویش M214 دا ریمو FRP ADL موډ یا ټیس پوینټ ته بیا دا برخه په دې باندې ملګرو موږ خپله ډېر کوشش کړی دی کوم چې ADB د په ADB باندې نه کېږي بغیر د ټیس پوینټ امکان نه لري اوس انتظار کېږو یو کیبل ورکوو پکې مخکې د کیبل نه راځو دلته دا دوه کوم نقطې چې ټیس پوینټ ته دا نیسو بیا کیبل ورکوو موبایل یې ونیو دلته انډراید ورژن 11 ښیي خو د موبایل ورژن چې دی 14 دی ریمو FRP FRP ماته شوله موبایل کوډ په کامیابۍ سره خلاص شو لږ انتظار کوو تاسو ته ښکاري اکسیبیلیټي فعال شو یعنی جیمیل نور ختم شو دلته سټارټ بټن اګری سیټ اپ مینوال دا سکیپ کوو بیا سکیپ کوو بیا نیکسٹ more accept بیا skip anyway دلته agree okay بیا next دلته بیا پکې next بیا finish اوس راځو سیټینګ ته سیټینګ کې اباؤٹ فون سافټویر انفارمیشن ګلکسي باډي 2 وین انډراید 14 دی هلته په TSM کې موږ ته 11 نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوي له ملګرو سره به یې شریکه کړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان